زره ولا زر او اصلي قران شپږ زره آیات ده. دغه امام چې دی اوس کومه خبره کړي امام دی رښتیا وایي که قران رښتیا وایي الله رښتیا وایي؟ الله وایي په قران کې څوک تغییر او تبديل نشي راوستلی. نشي کوي بالکل. امام دی وایي ولا زره آیات ده. ولا زره آیات قران چیرته ده؟ خاطه ته دا شپږ زره آیات چو خېلی دي. شپږ زره قران دی. شپږ زره نه چوت نه دي. دا قران کې شته؟ وتست الحمدلله قران شپږ زره 200 آیات ده. تو ته اخیری نقطې کې انده ویلي دي چې رسول الله ویلي یو خدای ویلي ته بس اندي شپږ زره آیات دي. دا آیات متوخه او اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. الله جل وعلا وی نور می قران درته پر کړل. خو ته متایات نه وای کنه آیات هم ته نه دی معلوم کنه آیات به سورو کزر آیات وی کزر آیات نه ویلی هر څومره آیاتونه دی خدای قران عظیم شان پورا د سیدا اوس څومره قران د قران ته امام ویلی چې ته امام مغالطه حق ته غلطه وزه امام یې ولا زره دی ولا زره دی ولا زر آیات سید خو هغه د تاسو مهدی صغار تر سره وړي خو هغه ولا زر آیات د قران کنه خو چې ته امام دی الته حق دی رضي الله عنه سكم قرآن ولكل اغا قرآن رواخس الصحابة وتوركل الصحابة وقبول نكرل نو صحابة وقبول نكرل ويدور توين سي قسم بو الله كي لنا بعد وغوريا پاتیکړه هغه قرآن مهدي ته ورکړل. کله چې مهدي راوځي امام صادق دی وای واخرج المصحف الذي كتبه علي عليه السلام. مهدي به هغه قرآن لا غره راوباسي کوم سي علي رضي الله لیکلی ده. نو معلومه خبره شو چې دا قرآن علي رضي الله نه ده لیکلی. علي رضي الله چې کوم قرآن لیکلی ده هغه مهدي ته ورکړی ده. ته اوس په کوم قرآن ایمان لري؟ زه په قرآن مجید دا قرآن ایمان راوړم. دا لیکلو نه نه کوم چې لیکل چې چا لیکلی چا نه دی لیکلی دي کې چې لیکلي زه په دغه یقین راوړم. دي کې چې لیکلي مو یقین په دغه دی. ما ته څنګه سوره راغلي دی کوم ټیم کې کومه سوره راغلي دی مو په دې کې دا دی مو په دې نه دی چې تو لیکلی دی که کافر لیکلی دی که مسلمان لیکلی دی. هغه کتاب چې تا امام صادق وایي هغه دروغ وایي چې اصلي قرآن له مهدي سره ده. دروغ وایي هغه خو ویلي دي کنه چې قرآن راځي قرآن دی دا خو قرآن اندا قرآن دی څه مختلفو کې نه وي اندا آیاتونه دي وکي هغه څه وایي الته وایي چې واخرج المصحف الذي كتبه علي عليه السلام. هغه اصلي قرآن سي امام علي لیکلی هغه له مهدي سره ده. نو فرق څه شي د قرآن سره مسلمانانو سره ده بیا هغه قرآن چې راوړي څنګه نه راوړي خاک راوړي کنه حق يعني په دې قرآن حق نه سره قرآن کې حق ده. ایتو یقین شته چې قیامت راځي خود راځي خود مو یقین الحمدلله قیامت څنګه راځي څنګه بنه راځي دغه مو پوي قیامت به داسې راځي چې مخکې بعد د اهل سنت والجماعت مهدي راځي بیا به دجال راځي بیا به عیسی علیه السلام راځي بیا به جوج و ماجوج راځي بیا مهدي علیه السلام خطر نه مانی څنګه بیا دی ایت حضرت مهدي علیه السلام راځي ودي الله بنده مهدي علیه السلام به پیدا کیږي خو د اهل سنت مهدي د تا مهدي خو د 1200 کال کیږي په غار کې پټه توې ژوندای ده او 1200 کال کیږي غیبت الکبرى کې ده نه تاسو داسې عقیده لري؟ بالکل اوس اهل سنت والجماعت خو داسې عقیده نه لري. هغه وایي چې مهدي به پیدا کیږي چې څنګه پیدا سول را بسي د مسلمانانو خلافت به کوي 1200 کال به نه پټیږي په غار کې. خو زه ته وایم کنه خو تاسو ولا کې ډیر پارت دی اوس تاسو حضرت محمد سلام هغه 40 سال نه بعد کې پیغمبر ومنلو ته 40 سال نه بعد کې پیغمبر مسلمان اوس بلی خاطر مزه اوس بلی خاطر مزه نه څنګه کنه خو تاسو مختلف یو کنه تاسو ار چې سیده خو ته خو د مو قران مدنه منی د تا قران ویله مهدي سره ده او علي رضي الله عنه خاک دي امام سدي خاک دي امام سدي يعني هغه حق قران سيد الامام سره ده كان امام سدي دا حق دي حق امام سدي چې تا امام دالته حق دي يعني دو کتابونه حق کېدل سي دو قران دي قران دوه نه دي یو قران دي خو ته چې امام دالته حق دي مهدي ته بیا څه ضرورت چې د 1200 کال د قران پټ کړي دی ولی پټ کړي دی نه دی پټ کړي هغه د مستقل کتاب هغه کې دی قران الله باندې څور ته وایي امام علي د سینه دی ویلي دا غو څو قران یا تونه باغه پردا او چته ینده قران کې دی څو یا تونه باغه پردا او چته خیب دنیا ته خوش يعني آیاتونه نو پرده و چې نور آیاتونه په دې کې ښکارا کوي خلکو ته کنه نور انده قرآن دی ښه واموریدل قاری صاحب په دې کې ما یو سوال سوس پتی کې کوم آیاتونه دي چې په هغه باندې پرده پرته ده چې بیا قائم علی السلام به راځي هغه به ځینو چتای خو انده چې جاهل خلک هغه زمانی کیا وکنه امام علي علیه السلام ویل زمونه نور چې په مبارک پښتني وکړو نن دا پښتني کولې ته سار کې وخت تور دي نه دا آیاتونه تر اوسه بل چانه دي خودلې داسې مهدي را سره بي خي کنه خو جاهل وکنه نن سبا وخت کې جاهلیت اند سیمخ کیا وکنه خاک دی پټولو خاک دی پټولو خاک دی وځ نه ورکولو څه خاک چی ته هغه زوی د کوم شوالو
لوپار صاحب امام علي رضی الله عنه جاهل او ویل غم دانه دی بیان کړي امام حسین علیه السلام هم دی بیان کړي امام حسین علیه السلام هم دی بیان کړي غوته هم جاهل او هغه څوره ظلمونه تیر کړي دي ظلمونه ته کتابونه پڑھو هغه څوره ظلمونه تیر کړي په دغه قرآن په دغه هغه څوره ظلمونه تیر کړي دي هر امام شهادت نصیب شوی دی دا اوس په کومه لار پیدا سوي دي زه اوس صدر ته وایم ته څه کوم ځای ته منډه اخلي ته وایې چې مهدي به راځي دا قرآن به خلکو ته بیانوي او داسې آیاتونو نه به پرده اوچتوي چې مخکې چا نه ده اوچته کړې دغه پرده امام علي علیه السلام اوچته کړې که نه ده اوچته کړې اوچته کړي دي خو جاهل ولکه څنګه حضرت محمد سلام ویل چې موته یو پین بل پین روک موته پین روک صفا ولیکم خو نه ور کوله بیا مهدي ته ضرورت ده بیا مهدي ته چې علي رضی الله عنه اوچته کړي د مهدي ته ضرورت ده خو دوی رب حکم دی کنه لکه څنګه د دنیا چلیږي رب حکم آدم علیه السلام نه دغه پوری روغه بیا ویل نه د علي علیه السلام چې اوچته کړي د خو بیا مسلمانانو ته خو خودلی د امام علي نو مهدي ته څه ضرورت ده صحیح ده بیا حضرت آدم علیه السلام یې راوستو د 1,24,000 پیغمبرانو ته څه ضرورت به راوستو هغه خو مختلفو زمانو ته راغلي دي اوس د مهدي د تاسو چیرته ده د تاسو خدای زمانی ته راځي کنه خدای زمانی ته راځي کنه دا وی زمانی ته راځي څو سو کال کېږي چې مهدي پټ ده معلوم ده درته سوال سره کول کېږي 1400 کال ها یعنی تر نبی علیه السلام مخکې پیدا شوی ده کربلا واقعینه بعد کې د کربلا واقعینه بعد کې پیدا شوی ده نو د کربلا د واقعي خو اول 1400 کال نه کېږي دی الله بندلیک تاریخ ځان ته معلوم کړه او بیا لغه کې نه ده پیدا شوی دا ډیر نو وخت کاری سه ته مو ویل کنه زه به دروخه مو سواګس زه به دروخه خیر وای د امام خبره دي دغه بیا د بیمه کوه د امام خبره دي مهدي د تاسو په 200 کې پیدا شوی ده کم او زیات شاوخوا هجری کې یعنی تقریبا وسی 1200 کاله کم او زیات 1230 سال 1235 سال دومره وخت کې چې دای پټ شوی ده ها وسلو پر جانانه د ما یو سوال په دې کې وړوکی سوال می ده په دې 1200 کاله وخت کې په دې 1200 کاله وخت کې د تاسو 12 مهدي عجل الله فرجه الشريف دغه 1200 کاله کې چې دغه مبارک امام دغه په د باندې د صلاتونو او درودونه وي دا امام چې په دې 1200 کاله کې دی پټ ده د کوم خدمت تاسو ته کړی ده مهرباني وکړه ډیر دومره یو ورقه کتاب راوخی چې د لیکلې وي د مسلمانانو ته دومره یو ورقه کتاب دومره خموره د ویل کنه زه ما سي بچایم پوښوي تقریبا عمر وی 14-15 عمر ده ماشاءالله پوښوي 15 سال کې د دومره د صحابه او توهین او سپکاوي زده کړي دا کله نه مې زده کړي زه مو ته صرف دا ویله کاری سه زه توهین نه کوم زه توهین بالکل نه کوم تاسو د تحقیقي بحث کوم تحقیقي چې الله دې پوهه کړ اوس د 1200 کال د مهدي د تاسو تخپل خلو دی ویل چې 1400 کال دا 1400 کې به دا 250 سال درته معاف کړو 1200 سال به کو په دې 1200 سال کې به 1000 سال کو مسلمانانو 1000 سال دومره یو شی ماته راوخی چې تاسو ته د 1200 کال کې د خیر رسیدلې دومره یو ورقه راته وخی مهرباني وکړه دومره ګوره اوس مثلا اهل سنت والجماعت وای له قران نو ورسره بهترین کتاب صحیح البخاری ده بیا مسلم ده دا دوه صحیح کتابونه موږ لرو مسلمانان ته اوس په دې ټول مذهب کې دغه یو ورقه کتاب راته وخی چې هغه د مهدي ویلي چې دا صحیح کتاب ده مهرباني وکړه اسکا مای خلاص کا ولی میکر بندي نه ده بند اورو اواز اورو ها ته اوس ما نه څه غاړي وایا زالته بل موبایل کې لګ مصروفم مصروف سالته مصروف ګوره صحیح البخاری صحیح مسلم د اهل سنت دوه کتابونه د قرآن نورسه صحیح ترين کتابونه دي ته په دې ټول مذهب کې دغه مهدي نه دي دومره یو ورقه کتاب راته وخی چې یو ورقه کتابي او ویل دي دا صحیح کتاب ده مهرباني امام علي بن حسین ټټ جی پی ټی چالو کړل ښه په مو دا ورته کنه ها مهرباني چالو کړم لا ټټ جی پی ټی نم کومه کو غواړم مهدي علی السلام نم کومه کو غواړم مدد ټول نه مدد غواړم مدد به دی وکړي ښه خاتمونه د غاړي ته څه پرې خلی دي چې کړي دي کنه کوم خدمت په دې 1200 کال کې 14 سال کې موته دا پرې خلی دي څه قرآن اهل بیت مضبوطی سوانی سم نه قرآن پرې داوي نه اهل بیت پرې داوي د مهدي د تویل همدغه خبره د مهدي علی السلام ما ته وخی په کوم کتاب کې درته کړی د مهرباني مو ته دا ویل چې موسه د کتابونو نشته ته مخه چې دا ډېرې کتابونو موسه څټاوي
لوړ وې ته مو څه خبره نه وکړي دا ته مو مهدي څه علیه د خبره نه السلام وکړي قرآن مضبوط ونیسیږي انده سي رسول الله ویلي دي چې تاسو ته مو دوی شیون پرېخلو یو اهل بیت یو اهل بیت یو قرآن کچوي اهل بیت کوم قرآن دغه قرآن کله مهدي سره سي دغه قرآن اندا قرآن دا قرآن خود ته تا کتابونه وای امام صادق علیه السلام دی وای چې اصلي قرآن له مهدي سره ده او چې کله راوځي اصلي قرآن به ورسره راوړي امام صادق علیه السلام دروغ وای ته مو ویل آیاتونه دي هغه آیاتونه نو پردي وچتوي فردي بوچ واخرج المصحف دا سړي دی ویل سي واخرج الايات قرآن براوړي قرآن برا باسي دی الله بده په عربي پويږي کنه پويږي واخرج المصحف قرآن براوړي چې په عربي پیدا ته اوسې ای هغه نه عربي نه زنه پیګم په پښتو پیګم په اردو پیګم په انګلیش پیګم خاپورده کې ترجمه کړي واخرج المصحف قرآن بدی باندې راوړي راو به باسي ورته ترجمه کړي اردو کې خارج محترم پښتو کې وای پښتو کې درته واخرج په عربي کې رايستلو توای واخرج المصحف قرآن براو باسي الذي كتبه علي عليه السلام اغه قرآن براوړي اغه قرآن براو باسي کوم سي امام علي لیکلی ده خموره طويله کنه چې هغه نه پردي وچتای د کرونا و پردا وچتای دا اندا کرونا و پردا وچتای ما دا سړي دی ویلي چې وجاء المهدي ورفع الحجاب من الايات بيدا سویل سره دی قرآن نه پرده پورته کړي لدی قرآن نه پرده سینې دی ویلي هغه وایي چې واخرج المصحف هغه قرآن براو باسي چې امام علي لیکلی دا هغه قرآن براو باسي قرآن اندا یو قرآن دی چې آیاتونه کوم جان کې کوم حساب کتاب کې کوم مسلمانانو دې ځای ته وګورئ چې دې سړي ته زبل کتاب ښکاره کړم چې دې قرآن ولا زره آیات ده څو آیات ده ولا زره آیات ده دا به مو درته ښکاره کړم چې دا ټول مسلمانان وګوري مسلمانانو تاسو دې دایمه کتاب دا غټ کې زی وسم ورته واضح کړم دا سکرین ما کیمرا غټ کړی دا کتاب دی وګوره الحدائق الناظره لو پرسي وکس الحدائق الناظره لا تاسو نه متاسف نه د خپل عقیده درنه پټی کړی دي لو پرسي تم تا نه ملامتوم ته فقط لعنت او توهین درز د کړی د صحابه وباندې دا د تا کتاب دا وګوره خره ته متوجه سه او لو پرسي مې د خلاص کوي خبر در سره کوم هغه کری سه موته هغه نه خېلې کری سه موته صرف دا خېلې دي رسول الله متویلي دي چې چوک ولونه انکار شوی دي هغه شیطان مخاشه مجری هغه دي دا شیطان نه اندسي دوی دي الحدائق الناظره دا د تا کتاب ده في احكام العترة الطاهرة الفقيه المحدث الشيخ يوسف البحراني وګوره دا په دې کتاب کې څه وایي وګوریا ويكون لو كان هذا القرآن موجود بأيدينا جمع الإمام علي وليس كذلك دا قرآن إمام علي رضي الله عنه در يوزي كړي بلکې دا وایي چاره یوزي کړي ده انه جمع الخلفاء الثلاثه دريو خلفاء ابو بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم راجمع کړي ده واما القرآن الذي جمعه علي عليه السلام فلم يخرج ولم يظهر لاحد کوم قرآن چې امام علي لیکلی ده دا یې نه راوتلی نه یې رایستلی ده نه یې ښکاره کړی ده هېڅ چاته حتی يقوم القائم عليه السلام تر څو پورې چې امام قائم امام مهدي راسي هغه به دغه قرآن واما القرآن خي آیاتونه نه خي دا دی یو بل دې ځای ته پسې وګوره ټول مسلمانان ورته غوږ سي ټول مسلمانان اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وای کری سه بوورم زدا آیاتونه درته را دا دي تا کتابونه چې ولا زره آیات و درته ثابت کړم چې تاسو قرآن څو ولا زره آیات قرآن دا وګوره دا د تا بل کتاب ده البيان في تفسير القرآن ورته متوجه دا د چا ده د امام خوئي لوی امام دي ده وګوره ان عليا عليه السلام كان له مصحف غير المصحف الموجود مسلمانانو وګورئ کتاب چا لیکلی دی د تاسو امام خوئي لیکلی دا د تاسو تفسیر ده البيان في تفسير القرآن ورته نو امام خاینی نشته
خو ای دا وګوره لاندې دی الله بنده دا د تاسو مرجع د لوی مرجع مو ده ته په دروس مرجع پیږي ان علي عليه السلام كان له مصحف غير المصحف الموجود يعني علي رضي الله عنه قرآن الذي قرآن نبا غير بل قرآن موت امام نثبت کا کاس نه لا امام داوس لا امام صادق عليه السلام نمي درته تخوس بدغه بل روایت تر واخلم موت امام سویل دي چې د امام د التحاق دي خاصترو تاسو څګوري د حلیه الابرار دا وسګوره امام نثبت کا د امام نه دی امام نثبت کا امام دا کنه د امام صادق عليه السلام امام صادق عليه السلام امام د شپږم امام ابو عبد الله عليه السلام څوای یو سړي قرائت کول نو امام صادق عليه السلام تیس داسې قرائت مکوه داسې قرائت کوله کدي خلق ترسوسي يقوم القائم عليه السلام ترسوسي مهدي راځي فاذا قام القائم عليه السلام قرأ كتاب الله على حده واخرج المصحف الذي كتبه علي عليه السلام او امام مهدي با اغه قران راوبا سرابي وړي سي اغه امام علي رضي الله عنه لیکلی دا دی بل کتاب خا اوس براسو امداسي په پسیزو خموته ته اوس ویل کنه څه قرآن مجید نه به پرده او چتای پرده به او چتوي قرآن انداله مانانو پرده زوی دی لوی څه په دې پرده دی مونږ غر کړو دا خو څه دی کربلا ټوټي نه دي نه صبر زو دلته دي ولا کربلا کې تاسو محاشي ورکیو کا صبر زو استاد دي ولا شو زرو آیاتونو قرآن درته راوخمه لطاله امامنا مسلمانانو غلسي یو دقيقة مرآة العقول صحيح روايتي درت وسخكار أكرمه صحيح روايتي وزرت أخكار أكرم مرآة دا دي تاسي مكتبية بندي مني خو خير إن شاء الله زبا کوشش وکړم سي دا کتاب دي پیدا کړم دا کتاب دي څه کړم پیدا کړم مرآة العقول دولسم جلد څومره صفحه 525 صفحه 525 دا د کامره می چیرې ده دا وګوره دا د تا کتاب ده مرآة العقول سمورته وکس مرآة العقول في شرح اخبار آل الرسول چالي کلی ده العلامه شيخ الاسلام مولا محمد باقر چالي کلی ده العلامه شيخ دا بان کړنو العلامة شيخ الإسلام مولى محمد باقر مجلسي دا چوک دی العلامة شيخ الإسلام مولى محمد باقر مجلسي وګوره دا شرح دي کوم کتاب د دې معتبر کتاب شرح کتاب الكافي دا کتاب ما یو منټ شزلک سرچ کوم دا کتاب چا ده دا د تاسو د لوی محدث دی الله بنده خو د دې کتاب اوس پر ورته ګوره مرآة العقول السيد جعفر حسيني دې تحقیق کړی دا ګوره اخراج قاری صاحب غواګسه دا خلک ګوري دا ست معشوم ته نور باندې پويږي تا خپل کړ اوس دې کتاب ته وګوري مسلمانانو دې کتاب 525 صفحې ترازو 525 صفحې ترازو ټول مسلمانانو ورته وګسي دا وګوري دولسم جلد در سره لیکه 525 صفحه ده مسلمانانو وګسي 28 نمبر روایت ده 28 نمبر رواية ده الحديث 28 موثقة ده صحيح ده ورا علي ابن الحكم ابن هشام عن أبي عبد الله عليه السلام ويني عن أبي عبد الله عليه السلام دي زي توقورا رواية بل صفحية ذو قال أبي عبد الله عليه السلام قال إن بل رواية بل صفحية رازو غكسة إن القرآن سوامي صفحية رانو بنزس وشبق إن القرآن الذي جاء به جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم 17,000 آية ولا الزر آياته القرآن ولا الزر آياته دا لاندي وزلت وقور دي تادا محادث سواي فالخبر صحيح ولا يخفى أن هذا الخبر وكثير من الأخبار الصحيحة دير روايتنا دا روايتهم صحيح دا أو دير روايتنا صحيح اغه داسي دي في نقص القرآن وتغييره صدق قرآن لا مكسر ده دوي كامل قرآن ده دوي ناقص او په دې کې تغيير راغلی ده دا خو ابي عبد الله عليه السلام درتوي چې ولا زر آياته ابي عبد الله عليه السلام چې قرآن ولا زر آياته وس الله جل وعلا قرآن کې وایي چې دا قرآن ز ساتم
د دې حفاظت زه کوم په دې کې زیاتوالی نقصان نه راځي او د تا امام صادق علیه السلام وایي دا 1000 آیات او دا قرآن کم سوی ده. اوس قرآن منې که د امام منې؟ خو رسول الله مو ته چا پرېښلي دي؟ څه شي پرېښي دي؟ چې یې پرېښلي ته نه پوښتنه کوم کنه. و د الله بنده قرآن الله وایي ثقلین ته مخکې ویل اهل بیت مخکې دي که قرآن مخکې ده؟ قرآن بعد کې څوک پرېښلي دي؟ ذمہدار یې پرېښلی دی کنه. هغه له قرآن بعد چې څوک پرېښي دي ابي عبدالله علیه السلام وایي ابي عبدالله علیه السلام امام صادق چې قرآن 1000 آیات و. رښتیا وایي رسول الله اوس ته خبره وکړه کنه خلاص شوې کنه خلاص شوې. امام صادق علیه السلام رښتیا وایي دی الله بنده چې قرآن 1000 آیات زه درته اوس خبره کوم یعنی ات څه معنا په دې باندې موږ نه پوهېږو ات څه معنا یعنی هو امام صادق علیه السلام رښتیا وایي چې قرآن 1000 آیات کری چې ته خبرې کوي مو ته خبره کړې دي نه ده کړې او دې جواب راکړه بیا وروسته خبرې وکړه قرآن الله څه وایي الله وایي دا قرآن زه ساتم اندي جواب در کوم کنه قرآن ساتلی جواب در کوم چې قرآن کې الله ویلي دي ته زه ساتم اول ذمہداري وو الله دې دویم ذمہداري رسول الله قرآن چوک رسول الله هغه چونی اوس پرالو خپل امامات چوته ورکو ته وایا چوته ورکو خو همدغه امامت چې چاته ورکړی هغه وایي دا پر قرآن نه دغه وایي 1000 آیات د قرآن وایي دا 1000 آیات قرآن چوری ده اوس امامات چې چوته ورکو خو مغه ذمې کې ده کنه یعنی دا قرآن هغه اصلي قرآن لغو سره ده کنه یعنی دا قرآن ناقص ده قرآن انده ده خو زمای کړي دي کنه او پستر ګوډون سي زت درته وایم چې تا امام وایي چې قرآن 1000 آیات ده دا قرآن 1000 آیات نه ده دا 4000 آیات ده تا امام وایي چې 1000 آیات ده 1000 آیات قرآن چیرې ده کاری زه درته وایم چې موته امام نه ثابته کا چې امام بیلی وی کنه ابي عبد الله عليه السلام په دا وس شي درته خیمه چې ابي عبد الله عليه السلام دی وایي قال امام صادق عليه السلام وایي چې قرآن 1000 آیات ده ولا صحیح بس مننه زه دومره د اعتراف وکړل چې دا قرآن باندې تاسو ایمان نسته لا امام ولی نشته کریسه حق وایي خو له امام دی 1000 آیات قرآن مني دا قرآن 1000 آیات نه ده تو ته اوس مو ویل کنه خو تر دا سپین کا چې قرآن دوره یو ته دغه یو ته پوری خدای ډیسایډ کړي چې دغه پوری دی دغه قرآن عظیم شان اوس په قرآن کې څومره لیکل شوي آیاتونه چې دي هغه 4214 آیات قرآن ده دا دی الله کتاب 4000 داسې وسر انسان راواخلي حساب کړي 4214 آیات قرآن ده خدا خو کدا کامی خو کدا 4000 کامی نه ده کم الحمدلله چې څومره قرآن د الف لام میم نواخله الحمدلله رب العالمین نواخله تر ون تا ته څه پاتې چې دا پرادي ما حسابله د پستر ګوډون چې هر مسلمان چې و حساب 4200 ثبوت واخیا قرآن ثبوت واخیا څنګه پرادي لا اله الا ده خبره پویږي ده ولینه پویږي رب میراتوي انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون دا قرآن چې ما نازل کړی دا پر قرآن دا پر قرآن وسونه ده په دې دوه دفتینو کې دا ډیر سفاره یو سلو څوار له سورتونه د قرآن کریسه وسمو کریسه خدای ویلی دی کنه غوګونی سه دي تیزان اولاد سینه په خبره پویږي دا وسوګور دلته تا امام وایي ابي عبد الله عليه السلام وایي چې 1000 آیات ده او دا خبره صحیح ده محدث دی وایي امام مرجع دی وایي هغه وایي دا قرآن فی نقص القرآن وتغییره هغه دی وایي دا قرآن ناقص قرآن ده پر قرآن نه ده اوس دا امام دی رښتیا وایي که دروغ وایي خو چې امام ویلي دی به حق ویلي دی که افرین دغه اقرار مې غوښتل دا کورونا هغه نه دی دا کورونا داسې نه یم چې دا کورونا دی کریسه زه ډیره چالاقي دی وکړله چې تقیه وکړي خو داسې دویم مرتد کړي دي که یعنې تا عقیده همدغه ده چې ټول مرتد سوي دي دا مرتد دي لکه څنګه شیطان 14 کاله عبادت کړی او صرف د خدای ایکي و حکم انکار نه وکړ 14 کاله عبادت کړی و شیطان عبادت زیات کړو ایکي وی سجدي واجنه هغه مکروه وګرځول کني وګرځول اندسي ته مولا علي عليه السلام نه دغه صحابه او انکار وکړ چې من كنت مولا فهذا علي مولا جس سمه مولا وسوس علي مولا صحیح ده وساغاس محترمه دلته وایي چې ارتد الناس ټول خلق مرتد سول آیا امام حسن و حسین مرتد سوي دي
نه هغه خپل پلور باندې ایمان څنګه مرتد شو؟ نو دلته خو نه دی ویلي چې حسن او حسین دلته خو څلور کسان ښودلي دي، وایي سلمان، ابو ذر، مقداد او حذیفه. دا څلور کسان وایي نه دي مرتد سوي، نور ټول مرتد سوي دي. نه امام حسن ښودلې ده، نه امام حسین ښودلې ده، نه عباس رضی الله عنه ښودلې ده، نه فاطمه الزهرا رضی الله عنها ښودلې ده. دا خو امامون دي، دا خو امامون دي، هغه صحابون دي. امامون ځان ته صحابون ته د تقریر نه واغسه ایوه دغه امامان دي اوس ماته ثابت کړل دي روایت نه څنګه دي نه مرتد سوي. مهرباني وکړه. بل دا من كنت مولا فهذا علي المولا دا تا په مذهب کې دا روایت صحیح سته؟ ولی نشته، قرآن کې شته، عرب کې شته. په کوم کتاب کې من كنت مولاه صحیح سند سره راوخی اله زر روایت کې شته. د خلک ته پته دی خو مرتد دی ګڼه، تا مرتد دی چې تاسې چوب ولاړ دی هغه مرتد دی، چې انکار یې کړی دی دغه نه هغه ټول مرتد دي. هغه ته ځین چې مرتد دی مرتد. اوس اهل سنت والجماعت دي تاسو دغه 12 امامانو باندې ایمان نه لري، دا ټول اهل سنت مرتد دي؟ ټول مرتد دي. چوک څه ایمان د علي مولا علي نه وروړي هغه مرتد دی، هغه عبادت نه حسابي. ماشاءالله صحیح ده. و ایمان علي جهاد کیږي ایوه یعنی کچا په علي رضی الله باندې ایمان را نه وړل دی غل مزنه قبليږي نه کیږي، هیڅ نه کیږي. ښه دغه چې زکات کوي کلمه وایي هغه نه قبليږي، هیڅ نه کیږي. مرتد دي ټول کا ټول مرتد دي. خاشابس ته اوس کولای شې چې ماته دا وخی چې امام حسن او حسین دی په علي رضی الله باندې ایمان راوړی وي؟ ولی نه وروړي. هغه اول مولا امام دی، دویم حسن دی، دریم حسین دی، څلورم زین العابدین دی، پنځم محمد باقر دی، شپږم جعفر صادق دی. دین او امامات پاتې شوی دی کنه، خپل پلور نه بیعت کړی دی، خپل پلور سره بیعت کړی څنګه مونږ نه دی راوړي. امام زین العابدین علیه السلام دی څوم امام ده؟ دا د امام حسین علیه السلام زوی دی. څه شي نومیږي دا امام زین العابدین علیه السلام؟ حضرت زین العابدین نومیږي کنه، زین العابدین نومیږي. ښه حضرت امام باقر علیه السلام د دې زوی و، جعفر صادق علیه السلام د پنځم امام زوی و. زین العابدین علیه السلام خو د امام زین العابدین علیه السلام لقب ده، نوم یې څه شي ده؟ نوم یې انده دی امام جعفر. امام باقر علیه السلام مرتد بوڅوي لکه څنګه مرتد راغلی و دنیا داسې مرتد بوڅوي دنیا. امام باقر علیه السلام پیژنې د جوړ سره؟ ولی نه پیژندم، امام مده څنګه نه پیژندم. نوم یې څه شي د امام باقر علیه السلام؟ حضرت امام باقر علیه السلام، امام حضرت امام باقر علیه السلام. یا دغه نوم نه ده، دغه لقب ده، باقر لقب ده، نوم یې څه شي ده؟ و د زړګي سره اندای نوم دی زړګي سره. خانومي ده ماشاءالله. امام زین العابدین علیه السلام نوم زین العابدین ده. مسلمان ای عام شی او د ذکر خه ماشاءالله نو اپډیټ راغلی ده. او د امام باقر علیه السلام لقب ده، دوی وی دا نوم ده. خطا ته مدوی لکنه دې چې د نور صحابه او نبی دي سمرتد دي عمر تلان دي سپلین کا ته شیطان سوال اسکول عبادت کړي، شیطان سوال هغه عبادت لا اله الا الله. ها وسچیر امام علي د 12 امامانو ویل دي چې په موږ باندې ایمان راوړي، کوم ایمان را باندې را نه وړل تاسو مرتد یاست. چیرې ویل دي راته خو دلای سي ویل نه دي امام کڅ دین رسول الله نه پوتې شوی دی. اوس ګوره زبې قران کې اوس وایم کنه مو ته دین چونه پته چې رسول الله نه پوتې شوی دی. رسول الله چوت سیدا و امریدا الله جل وعلا واي ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. الله وايي ستاسو په دې شانو باندې ایمان راوړي. پچشي من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقدر خيره وشره ورسله پر رسول کې انبيام راغله. قرآن کې په دې آیت کې الله جل وعلا دا د ایمان ارکان هم دي، د ایمان ارکان. اوس په دې قرآن کې خو الله جل وعلا دا سن دی ویلي چې من آمن بالله وملائكته ورسله والائمه. ائمه خو په ټول قرآن کې الله نه دی ویلي تاسو ایمان ور باندې راوړي. ودې سره دا تعالی کوم ځای اوس موږ ته وخودل چې په ائمه ور باندې ایمان راوړي. چیرې امامانو ویلي چې په موږ ایمان راوړي؟ مهرباني آلته رسول الله د خپل ویلي دي. سمونه بعد کې امام دو دی، څنګه بعد کې دو شو، هغه بعد کې به امام حسن دی، دولس امامون دغه خیلی دي. ته رسول الله بعد امام چیرې ویلي سليمان بعد امام داده رسول الله خپل ویلي دي. خو دوای ور کاغه کې چې ویل چې من كنت مولا فهذا علي مولا جس کمه مولا اوس کالی مولا. ښه يعني نبي عليه السلام دا ویل سليمان ورسته مولا امام خليفه علي رضي الله عنه ده. بالکل. ښه دلته خو دا سن دی ویل تاسو ایمان ور باندې راوړي. خو امام شو ایمان د تو رسول الله نه ایمان د کا نه د ایمانونه.
هغه خو الله قرآن کې راته ویلي چې ما په رسول ایمان راوړی. خو رسول څه ایمان راوړل، رسول ته ویل ته مونږ بعد کې ایمان په دی راوړل، ته ویل ته مونږ بعد کې مولا ده ها لا تانا بعد مولا ده. یعنی د علي رضی الله عنه دی رسول الله په خوخه دی الله په خوخه امام شو کنه. بالکل. علي رضی الله عنه ولی ابو بکر و عمر ته ونه ویل چې ابو بکر و عمر زه نبی علیه السلام نو وروسته امام یم او د تاسو امامت زنه منم. هغه خو ورغله ابو بکر سره بیعت په خوشاله باندې ورغله. خو هغه مسلمانانو کې تاسو مهاجر جاهل نه وو، هغه کوم درې صحابانو دا ویل چې مسلمانانو مانځ کې کوم اترپتري نه راوستا خپل مانځ کې اترپتري هغه خپل مانځ کې سید دوباره هغه کوشش نه کول چې سید متمل وشي لکه نن سبا وخت کې کنده سیمه کې زمانو کې ايوه يعني علي رضي الله عنه دي الله حكم بريخودل، الله ورتويلي وستي امامي، الله ورتويلي وستي خليفه، رسول الله ورتويلي وستي امام وخليفه. خدای لاړل ابو بکر تي امامت او خلافت بريخودل سي شر جوړ نسي. يعني الله خبره شاته غرزاره کړ دي، الله په خبره عمل ونه کړل نه. خوانده سي ده کنه چې دا درې صحابون د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم جنازې نه پړ شو ما هغه باندې کرسي باندې جان کرسي باندې علي رضی الله عنه د پاره امام حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ګور سي علي رضی الله جنازه پرېخله دغه کسونو کرسي د پاره ايوه خبر ايوه علي رضی الله عنه دي الله دي رسول خبر نه ده منلي بالکل منلي دي. نو ولی امامت او خلافت و نکړل، ولی درویس کاله په ابوبکر او عمر او عثمان پسې منځونه کول؟ بالکل نه دی کړی. نه الله اوس کوم دي تعالی کتاب نه درته ثابت کړل مسلمانانو ګوري دا خلق عقیده لري چې ټول صحابه مرتد شوي دي. اوس کوم دي تعالی مرتد دي مولا باندې ایمان نشته، هغه مرتد دي. هغه ته قبل له کوم دي تعالی کتاب له اهل بیت له سیدنا دا درته ثابت کړل چې علي رضی الله عنه په دریو خلیفګانو پسې منځ کول، په ابوبکر عمر عثمان په ټولو پسې منځونه کول. آیا علي رضی الله عنه په کافر پسې منځ کول؟ انا اعوذ بالله. خو بس به تاسو وایم چې مرتد ساړي باس کوله جاهل مو مولا علي علیه السلام یې جاهل کا باس کوله خپل ځون جاهل ګڼل پوه شئ ته نه پښتنه واکوا ته چې بل طرف خو محترم وای غوث محترم وای صحابه مرتد شوي دي او علي رضی الله عنه ماشاءالله نوې اپډیټ راغلی په مرتد او پسې درویس کال المنځ کړی ده. العیاذ بالله په مرتد او پسې څو کال المنځ کړی ده؟ درویس کال یې المنځ کړی ده. ټول مسلمانان راته متوجي سي، ټول مسلمانانو دی رب دی ما دا کیمرا غټ کړی دی رب دی پاره دا واوري دی رب دی پاره دا واوري. مسلمانانو دې ته وګسي دا کتاب دی چا ده؟ دا کتاب حسن موسى السقا دا ينوم دا شكل ده الامام علي وقضايا الامه دا دي كتاب نوم دا ټول مسلمانان وګوري. الامام علي وقضايا الامه دا دي تا سيد ده اهل بيت ده حسن موسى السقار په دغه خپل کتاب کې لاندې وګوره څومره صفحه ده؟ 20 صفحه ده. مسلمانانو وګوري ټول د دې خلقو مذهب هم دغه شکل باندې سي درته ښکاره سي. ان علي ابن ابي طالب زبر تلاند وایم زب توسا ودرې مو کې دا خپل لري کنه زب مو کې دا خپل لري کنه واکشته. ان علي ابن ابي طالب علي رضي الله عنه اذا مسؤوليت بار کړل فكان مع الخلفاء دايل خلفاء الراشدين وسرو ومع الامه لامت سرو يحضر المسجد مسجد براتلل ويشارك في الصلاة الجماعة أو بجماعات سر بالمنز أدا كول خليفة سر لخلفاء سر. خو زه ته وایم کنه د کی تو کې بل کلی وی صحیح ده خاطر شي لیکلی دي اله زر دي دا غټه فارسي اله زر وسو زه به تاسو ودرېږم المنز بکوم زه دې ویلې ټول منز کوم. يعني علي رضي الله عنه منافقات كول يعني علي هو منافق والعياذ بالله. نه منافق د نور وو څنګه د رسول علي رضی الله عنه خو د المنځ پسې کول علي رضی الله عنه المنځ پسې کول منافق داود اگر رسول الله کوما او ته ویل چې مونږ بعد کې بدوي خنه ومنه منافق انده شو کنه اگر نه راسي نه دوه منافق شو لکه څنګه شیطان منافق شو انده شي منافق شو. ګوریا مسلمانانو زله دغه سره د بحث کوم په څه خاطر کوم زه خو پوهیږم زه په دې خاطر کوم چې دغه خلکو ته د صحابه او د توهین په اړه ارڅ ورته
هر څه یې ورزده کړي دي بالکل لیکن اهل بیت په معلوماتو کې څه دي ورزده کړي. اوس غوږ علي رضی الله عنه آیا د یو امام دی پاره دا راواوسي په منافق او مرتد پسې له شا ودرېږي لمونځ پسې وکړي؟ امام ته خدا هغه دی چې هغه په صوت وغنه انفتیروم وکړي، په صوت یې نه غوښتو، په صوت یې نه غوښتو. د کوم د دریو دا په صدګرو په صوت خو کولو مسلمانانو زړه کې کینه بغض چوله لکه اوسه پورې صبر خو وکړه صبر. علي رضی الله عنه وايي فساد نه غوښتل. دا جنگ جمل او جنگ صفین کې سره معاویه رضی الله سره جنگ وکړل، علي رضی الله فساد غوښتل بس چو فساد غوښتو د سی لک بیا اسپلین کا او تا وسویل مسلمانانو و موریدل کوم ورسي علي رضی الله فساد نه غوښتل او ابو بکر عمر پسې المنز کول، خدای تقیه کول، د خپل منز پسې نه کول، بیلی کول. تام خشن صبر وکړه چې دا زمانه کې ته مسلمانانو په در بلخت کوي اندسي خواغي زمانه وري مسلمانانو خاصه کسان وګنه مسلمانانو زړه کې دي کینه بغض چولو مولود او انسانه. دا علي رضی الله عنه سيدي ابو بکر او عمر او عثمان رضی الله عنهم اجمعين په زمانه کې فساد نه غوښتل. دغه فساد د معاویه رضی الله په زمانه کې ولي غوښتل؟ د عمر د معاویه رضی الله سره جګړه ولي کړې و یا په جنگ جمل کې جګړه ولي کړې و؟ فساد غوښتل په وخت کې کا نورانه جایز تر اپلوډ کنه بس دین کې نوی شیان پر وګړلی کو یعنی علي رضی الله بیا فساد ور سره وکړل، علي رضی الله بیا فساد ور سره وکړل چې دوی المنځ دي ختم کړو، المنځ دي ختم کړو، المنځ دي ختم کړو. دغه د صحابه او داور کې اخیری المنځ ختم شو. ویل سي علي رضی الله فساد نه غوښتل، یعنی د معاویه رضی الله په زمانه کې علي رضی الله فساد غوښتل. څنګه کله ته مو ته لګي صحیح اسپلین کا صحیح خبره الله زه څه درته وایم. تا ویل چې علي رضی الله عنه ابو بکر پسې المنځ کول، علي رضی الله عنه فساد نه غوښتل، خلافت ابو بکر ته پرېښودل، امامت ابو بکر ته پرېښودل، علي رضی الله فساد نه غوښتل. کنه دا خبره دی وکړه امامات یو ته نه پرېښلې، امامات یو ته نه د اوس نن سبا ته په کورسې ونوستي د امامات نوستي خپل زور نه نوستي د دنیا سره د ظلم زیاتای کوي. او ابن آدم يعني دا علي رضي الله عنه سيدي الله لا طرف امام وخليفه دغه خلق ته ولي نه خودل سي خلق زدي تاسو امام وخليفه يم ولدي الله حكم نه بيان اول ورته خاک تاسو دي پر امام وخليفه خاک مغینه راسینه اوسه پوری زمکی کی دي کنه ته خاک ولا وز راپوتي غا کی نه کوم اوس د امریکا زوروره ده تکټوره ده ټول مسلمانانو د حکومت کوي کنه کوي ها اسپلین رضی الله عنه دی الله حکم ولي نه د اسپلین کا مو میوت ما کوا ته مو ته اوس دای اسپلین کا د امریکا حکومت د مسلمانانو نه حکمران کوي خو زوروره ده کنه تکات لري اندسي اغه کولو د ایمان پر سوال سر خلاص کو دی الله بنده سګاډي واډي وای سوال سر خلاص کو زو ته سر خلاصون کنه دوی نه خلاص واکسه په پښتو درته وای پښتو پیږي ولې نه پوهیږي جان ستو سر نه خلاصيږي دو سر خلاصيږي تو سر نه خلاصي هغه ایکسپلین کوي درته ایکسپلین. امام علي رضی الله تعالی عنہ د صحابه او په اقتدا کول المنځ کول تا ویل چې فساد نه غوښته نو بیا په جنگ جمل کې په جنگ سفین کې دلته بیا ولې د معاویه رضی الله تعالی عنہ سره ولې جنگ کولو الته فساد غوښته دغه سوال جواب ک و د مخکې ویل وای و غوښته علي رضی الله فساد غوښتل مخکې تاسو ورته پام نه و چې نه د غوښته امام علي علیه السلام فساد نه غوښتو مسلمانانو دلو کې ان هغه نار وستو سکینه بغض ورولي اند رسول الله ویلي دي مسلمان بل مسلمان د نشي ویلې ست کافری یو مسلمان بل مسلمان د نشي ویلې ست کافری نه وستا دی ابو بکر رضی الله په زمانه کې فساد نه غوښتل، دی معاویه رضی الله په زمانه کې فساد غوښتل. نه غوښته هغه فساد غوښته نه دی هغه نجایز په نجایز په حق تلوار وچات کړي دي ته کله نجایز دی ابو بکر رضی الله په وخت کې ناجایز نه و نجایز و نو ولې تور نه راځته ولې مزل فقار نه راځتل خو غای نه پرات نه خوټوالو کنه نه هغه کلی دا خڅ ویلې دا چې نور اده حالات خربيږي د حالات لورو زمانه کې خورول تبيخي الموز خاتم شو کنه شو خاتم الموز خاتم شو کنه لریکا قلت تشارلز مهرباني کیسو کریسی نو ته د منبرانو کیسو کریسی د دې یو شیخ ته الجزائري دا یو کتاب دی هني مهرباني دا دلته تبلیغونه مونږ چالو کړی دي وای دلیل دی وای د دې نه کتاب دی انوار النعمان اليوم الكلاري دا دروغ ویلي دي بولاکي کړه سمې پسې بولا کړه چې دا دروغ ویلي پرې نه دی دا کس بولاکي کړه یو مخیزه بولا کړه
وکړل. دلیل ته راکړئ. هغه قسم په موږ باندې کوز کړل، دلیل ته راکړئ. لاندې هغه صاحب ناست راپورته کړ. لاندې هغه صاحبان ناست راس زر کوله دې روایت نه د اهل بیتو استثناء راته وکړي، د اهل بیتو استثناء راته وکړي. ښه اله دا سید الله صاحب مهرباني وکړي. سید الله صاحب وایسته. سید الله صاحب سید الله صاحب سید الله صاحب لاړ قیصر یو سید الله صاحب لخپل کتاب نه ورته ثابته کړی چې علي رضی الله عنه په خلفاو پسې لمونځ کول نه مني. علي رضی الله عنه مسجد ته راتلل او د خلفاو په دې روایت کې داسې شیان دي چې د خلفاو کومک به یې کول. او علي رضی الله عنه هیڅ زه دا روایت تاسو یو ځل بیا ښکاره کړم، تاسو دایما کامره غټه کړئ، دا ما ټول ونه ویل. ښه دا مسلمانان سر ور باندې خلاص کړي. دا د دې کتابونه د خلدي حارث صاحب دغه د پاڼې عکسونه چې لګولې دغه مونږ ته نه ښکاري، دغه اپشن دغه د پرایویټ دی، دغه راواخه د هغه صاحب دی نوم یې چې د تاسو دې ځای ته وګورئ. په همدغه کتاب کې چې مخکې مې درته ښکاره کړل الامام علي وقضايا الامه، دا د دوی عالم د دادې څه وایي تاسو وګورئ. وای علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ما كان ينظر الى الخلفاء كأعداء يكيد لهم ويسعى للانتقام منهم. علي رضي الله عنه هیڅ حسد و کینه و بغض و دښمني ویله خلفاو سره نه کوله، او دا کوشش هم نه کول چې له دوی نه انتقام واخلي. وهم في المقابل كانوا ينظرون لعلي كمعين ومساعد، او په مقابل کې ټول صحابه ابو بکر وعمر وعثمان خلفاء الراشدين علي رضي الله عنه ته د یو معاون او د کومک کوونکي په سترګه کتل فيما هو لمصلحة الامه والدين، او د دې لپاره چې مصلحت د امت او د دینو. والا لو كان عمر وابو بكر ينظران لعلي كعدو، وای کچیر عمر او ابو بکر دته د دښمن په سترګه کتلای نو ولی وای دته په ډیرو مسائلو کې رجوع کوله. والامام علي في المقابل ما كان يتعامل، علي رضی الله په مقابل کې نو دوی سره داسې کار نه کول چې د دښمنی په شکل باندې کار ور سره کول. تاسو وګورئ دا پاس دغه ټول صفحه تاسو راوګورئ. فهناك أكثر من 90 موردا في قضايا العسكرية واقتصادية وسياسية ودينية استشار فيها الخليفة عمر الإمام عليا وأخذ برأيه. إمام علي رضي الله عنه ويبطول اقتصادي سياسي عسكري ديني بدي طول قضايا وكيل أبو بكر لعمر سرسنگ پرسنگ ولانو. لا إله إلا الله. لیکن دا خلق سوای دې ته همدغه تعلیم ورکړی ده. تاسو ګورئ دا ټول په دې اقرار دي چې ټول صحابه مرتد شوي دي، ټول صحابه. بیا دا بل ته د کلیسا مزدوران نه دي، د کلیسا جاسوسان، د سکاټ میلر زمن دا اوس هم سپیپري منځل ته په دروازو کې ورته ناس وي. دا د کلیسا مزدوران چې موږ ته راسي موږ ته قاری صاحب دا خو دې موږ ورونه دي، دا خو دې د تا ټول امهات المؤمنین ټول خلفاء الراشدین او د اوس کتاب د تذکرہ کړ ټول صحابه یوم څلور وینه دي مرتد شوي، نور وای ټول مرتد شوي. ګورې دا سړی ته همدغه تعلیم ورکړی دا اوس راغله. له دې سره ما خبرې کولې زه په پوهېدم چې دا خبره نه پوهېدو، خو لیکن دا مې د دې لپاره چې دغه کلیسا مزدورانو ته د ښکاره سي دا عقاید مسلمانانو ته ښکاره کړي بیا به مختوري الله ته ولاړ یې په ورځ د قیامت د رسول الله په حضور کې به مختوري لکه د منافق په شکل باندې به داسې ولاړ یاست. هغه دې په دې سره